خالد غومره راغلم په دې خاطر باندې چې ودې وینم ډېر وخت تقریبا 2.5-3 کاله شو چې ما ورته په لایف خپرونه کې خبرې نه دي کړې. نو په دغه وخت درناوي ته راغللو. مننه مبین صاحب هم در سره که چېرته وخت در سره اول خو ډیره زیاته مننه چې په خیر سره راغلی ښه راغلاست درته وایم. او کله چې ته نوې په میډیا باندې نوې او په بند کې د شپې ورځې تېرولې په هغه وخت کې مې همیشه همدا یوه خبره کوله چې د حق خبره که څوک کوي باید هغه د بند تر سیخانو شاته نه وي، باید هغه وطن کې وغږېږي. که د هر چا په اړه په موضوعاتو باندې د خبرې کولې. ما سره ما ته په ډېر مسایل باندې اختلافات خپل لرو، هغه په خپل ځای په آخر د ورځ کې په دغه وطن کې سره مو ګډ ځمکه مو ګډ دی او ځمکه مو ګډه ده، خبرې مو سره ګډ دي او ټول مسایل مو سره ګډ دي. موږ او تاسو په یوې حل لارې باید وغږېږو او همدغه زموږ کوښښ دی چې په حل لارو دپاره نورې لارې را برابرې کړو چې تر څو ځوانان دې مسلې ته متوجه سي او وغږېږي. او زه شخصا د یو افغان ځوان په صفت د قلدرۍ، د بدماشۍ، د ظلم مخالف یم. که هر څوک یې کوي، که څوک یې د پګړۍ لاندې کوي او که څوک یې د پکول لاندې کوي او که څوک یې د نیکټای لاندې کوي، څوک هم په دغه وطن د ظلم حق نه لري. که هر څوک یې کوي، موږ باید په مخالفت کې ودرېږو چې هره لاره خپله که ته د بند کې شپې ورځې تېرې او که زه نن په غرب کې مسافر یم، دواړه یوه معنا لري. په غربي نړۍ کې ژوند کول یا له وطن نه بیرون ژوند کول او په افغانستان کې د بندو دروازو شاته ژوند کول، دا دواړه یوه معنا لري. ستا په خوله باندې به هم ځینې خبرې وي چې تا نه سوی کولی، دقسې زه هم په خوله لرم خو نن ما کولې، ما ته اجازه رانه کول سو. نو مننه مبین صاحب چې دلته راغلی را سره ناست یې. راواخله ملګري یوه خبره چې ځواک صاحب تا وکړله، زمونږ افغان ځوانان باید دا درک کړي چې ازادي څه معنا دا کوم لیکل چې تا کړي د هر شي دپاره باید یو مفهوم وي. نو د ورځې د مناسباتو دپاره اوس که په دغه ورځ باندې تا غوندې 3-4 لوستي ځوانان نور هم وای او دوی ته موقع ورکول سوی وای چې د ازادي په ارزښت خبرې کړې وای. فرض مثال موږ ازادي اخلو، دا په یوه پیړۍ کې 3 امپراتوریانې یا 3 واړه ازادیانې موږ اخیستې دي، خو زموږ په وطن راغلي دي. څنګه دا یو افغانستان په 100 کلونو کې 3 واره د امپراتورانو تر خېټې لاندې سو؟ خو دغه زموږ ناخبري ده چې ازادي اخلو اما د ازادي په مفهوم نه پوهېږو چې ازادي مو واخیستله په دغه طول د جګړې کې چې موږ چا سره لاس او ګریوان و، په دې کې د موږ کوم مشران شهیدان سول، د جانب مقابل څومره زیان وسو او د موږ افغانانو څومره زیان وسو. ازادي اخلو خو بیرته ازادي ساتلی نه سو. له موږ سره ډېر ملکونه له موږ نه وروسته ازاد شوي دي اما بیا پرې باندې اشغال نه ده شوی، ځکه هغوی د ازادۍ په هدف او په مفهوم پوه شوي دي. د مثال په ډول دا وروستۍ ازادي څوک ازادي بولي که یې نه بولي، زه شخصا دې ته د یو ازادۍ په سترګه ګورم. په 5 کلونو کې موږ څه کړي دي د ازادي په خاطر باندې؟ د راتلونکي د بل اشغال لپاره موږ کم څه لاسته راوړي دي یا کار پرې کوو؟ آیا موږ یو 10 کلن 20 کلن پلان لرو که یې نه لرو؟ نو ازادي اخلو، ازادي بیرته له لاسه ورکړو، د ازادۍ د پاسه بل اشغال راځي. د ازادۍ په دې کې میلیونونه انسانان له منځه ځي. نو دا خو په دې باندې نه کېږي چې ته راجیکسه سټیج جوړ که ځوانان راوغواړه، خویندې راوغواړه، کم از کم چې دا ځوانان له ځان سره یو څه یوسي بیرته، هغه په دې پوه شي چې د ازادي موږ ته چا اخیستې ده. مثال په ډول غازي امان الله خان د ازادي اخیستې ده، د ازادي بیرته څنګه د غازي امان الله خان له لاسه ووته، بیرته هغه افغانستان پرېښوده، لاړه له افغانستان نه. بیا دویمه اشغال د روسانو راغی، روسان مات شول، بیرته موږ څه وکړل؟ بیرته هغه خلکو چې د روسانو دپاره د روسانو په مقابل کې ولاړو، هغوی دا نه ویل چې تر دغه اوسني خلکو روسان کمې دي، ښه دي. زه وایم سبا تر اوسني نظام امریکایان ښه دي. نو موږ باید ازادي وساتو، ازادي درک کړو، د ازادي په ارزښت باندې پوه سو. مننه نور ملګري م دي، الله مو خبر. مننه
مننه مبین صاحب ژوندی دی. موږ سره د درې نور ملګري دي، برمل خان دی، پیر صاحب دی او اظهار الله خوشحال صاحب. درې واړه ته په ګډه ښه راغلاست وایم په دې هیله چې روغ جوړ یې. برمل خان مهرباني وکړئ که مایک مو ولګوئ نوبت ستاسو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ټول ستړي مه شئ، جنرال صاحب ته ستړي مه شئ وایم. جناب ولسمشر، زه به په دې کوم غونډه چې صحیح وه زه په دې باندې فوکس کوم، نور اضافه لیکچرونه نن نه ورکوم. زه دا غونډه ما تعقیب کړه، تاسو کمپاین ورته کړی و. طبیعتا موږ پښتانه افغانان چې په چېرته 5 پښتانه راټولېږي موږ یې په اړه باندې اندېښنه څرګندوو او راسره پیدا کېږي اندېښنه په اړه باندې چورت رالوېږي څه سره وایي که نه. په دې غونډه کې ما چې کومې خبرې واورېدې زه هغه دلته تاسو ته ټکي په ټکي اقدامه د هر چا خبره. په دې غونډه کې عزیز جان فولاد ودرېده، هغه ویلې وایي سلامونه پښتنو. داسې اوس کوم قام کې پښتنو ته پښتانه وایي زه نه پوهېږم. ویلو خدای وایي د ازادي ورځ دې مبارکه وي، خدای دې وکړي چې یو ورځ افغانستان آزاد شي. که یو وارې آزاد نه وي بیا د ازادي په غونډه کې شته ناستې ازادي غونډه لمانځي. دا په خپله د سړی په دغه سټیج باندې د دغه غونډې په مفهوم زه په ټولو باندې غږېږم. دا لنډه خبره ده، بښنه غواړم. حتما وغږېږي برمل خان، په ټولو وغږېږي، خو په افرادو باندې د دغې افرادو نه زه د غونډې زه په دې موضوع غږېږم. مهرباني. بیا دلته یو بل زموږ تاسو د کندهار یو ورور راولاړ سو، هغه وویل وایي السلام علیکم، د افغانستان د زوکړې ورځ د مبارکۍ نږدې ویلي و چې هیپي برثډے ټو یو. هلته نغمه بیبي راولاړه سوه، هغې په دغه غونډه کې سندره وویلې چې ای عزیزه ای پولاده خدای دې تل راباد. زه په دې بیخي پوه نه سوم چې دغلته دا د غونډې د محور یې څه شی و، د موضوع محور یې څه شی و. بیا په دغه ځای کې نور پخواني عسکر راولاړ سول، دلته یې خبرې وکړې چې موږ به جنګ کوو، بیا به وروسته جنګېږو، دلته هم جنګ کوو هلته هم جنګ کوو. دا خلکو نه دا خبره هم یاده وتلې وه، دوی دلته د جنګ له ادرسه راتښتېدل، د جنګ یې بایلله راتښتېدل، دوی دوباره خبرې کوي. اوس دا ټول شیان د جمهوریت یا د ډیموکراسي تر نامه لاندې را جوړ شوي وو. په دغه ځای کې د جمهوریت یو اصل د خبرې ازادي ده، د چا د بیان ازادي. څلورم ټیر د جمهوریت 4 ټیره لري لکه یو موټر، یو ټیر پکې د بیان ازادي ده. ته د خبرو تر حده پورې هر شی ویلی سې، وربلي ته ویلی سې. په دغه ځای کې اصل کې د دې په مخالفت کې دلته کار روان و. دا د خبرو د مخنیوي لپاره دا غونډه جوړه شوې وه او دلته پښتو تر پښو لاندې سوه. د چا کور ته څوک ورسي، د چا په بلنه څوک چاته ورسي، هغه بیا بل څوک له سټیج نه، له دروازې نه، له کوټې نه نسي راپاڅولی. دلته هم پښتو توهین سوه، هم جمهوریت توهین سو، هم د بیان ازادي توهین سوه، هم د افغانستان ازادي ته د افغانستان د زوکړې ورځ وویل سوه، یعنې افغانستان تازه چا زیږولی ده. دا خبره اوس ته ما ته وکړه چې موږ د ټولنې دا ټوله معامله چې را روانه ده، موږ په خپله په دې پوهېږو څه کوو؟ دا موږ خپله نه پوهېږو څه کوو؟ آیا بیا بیرته په دې پوهېږو چې په چا پسې روان سو؟ دا خو ټول همغه خلک دي چې یو بل 5-6 افغانان ورپسې روان دي او په نتیجه کې دې خلکو داسې کښېنې، دا خلک د ځان دښمنان دي. ګوره، که څوک یو ځل په واقعي معنا په دې خبره باندې وپوهېږي چې د ده ماغزه، د ده حیثیت، د ده یاداښتونه دا له نورو انسانانو نه بغیر ناتکمیل دي، بیا په دغه وخت کې هیڅ کله هم دغه کس ځان ته اجازه نه ورکوي چې بل انسان متضرره کړي، ځکه دا ضرر دی د خپل ځان ضرر باید وبولي. ولسمشره، د تا دغه تجربې ته زه ډېر احترام لرم چې ته د دغو خلکو سره په وار وار کېنستې، په وار وار په دې نیت کېنستې چې پښتانه دې دروند کېنستې، خو متاسفانه ډېره لوړه فیصدي خلکو بې عزتي وکړه په هماغه ځای کې. ډېره مننه برمل خان. زه یو ځل بیا غواړم ځان تکرار کړم چې زه به
په زرهاو ځلې خلکو سره اختلاف لرم، خو تر دې حد نه لرم چې زه پښتو هېره کم او د پښتونولۍ کوډونه هېر کم، ځان نه جټ جولا جوړ کم، ځان نه داسې یو شی جوړ کم چې ما نه پنجابی جوړ او زه د هر چا په مقابل کې ټول حدود کراس کم. نو عملا دا زما د سترګو په وړاندې دا 20 کلن جمهوریت کې دغه کار کېده. زه د افغانستان د 40 میلیونه ولس خبره در سره کوم. زه دلته د مشخص 1 2 3 4 5 کسانو خبره هم نه کوم. هغه وخت کې هم زموږ خبرې محدودې دي، د ولس خبرې چا نه اورېدلې، نن هم کېږي، که په غرب کې ده او که په دننه په افغانستان کې ده. په کلي معنا باندې موږ دلته محدود سوي یو، موږ ته لیمیټیشنز ټاکل سوي دي په هغه وخت کې هم او نن هم. نو د دغه په وړاندې د ولسونو د ذهنیتونو خلاصول پکار دي. تا ویل چې تا سره بې پښتو شوې ده، زه په دې خبره نه خفه کېږم، خو ولس خو به په دې خبره پوهېږي که نه چې دغه کیسه څنګه وشوه. 1 ځل نه 2 ځل نه 3 ځله بار بار کېږي، ودیسي که نه. خیر د حداقل ولسونو ته خو به دا ذهنیت ورکول سي چې موږ په کوم ځای کې ولاړ یو. مننه پیر صاحب، تاسو نوبت درکو. په جمیل صاحب په همدغه دوران کې درته ښه راغلاست وایم، په دې هیله چې روغ جوړې. مهرباني وکړئ پیر صاحب. سلامونه ځواک صاحب، تاسو ته انجینر صاحب، باسط او خوشحال ورور ته، همداسې برمل خان ته او مبین خان ته خدای دې وکړي چې روغه جوړه شوي. پولاد صاحب هم راغی، تاسو ټولو ته سلامونه. زړګیه خبره دا ده دغه ځواک صاحب زه البته یو ورځ افشا کوم، نن پرې مې ده. دغه ځواک صاحب که نن ورځ که تاسو راغوښتی و په دغه کومه غونډه کې، دغه ځواک صاحب یو ورځ به یې زه افشا کوم په 2004 کې دغه ځواک صاحب مشر ورور خان یو قمندان و چې په دغه لغمان ولایت کې د تیلو پیسې نه درلودې رسم ګذشت لپاره. همدغه ورځ وه، همدغه 19 د اګست و. دا سړی راجیګ شو د ټانک زریدار ټانک دپاره، ولې چې نور څه موږ نه درلودل په 2004 کې، هېڅ هم نه درلودل. دغه سړی راجیګ شو د خپل له جبه، هغه وخت کې ټانګه تیل و دا شیان هم نه و، دا تیل هم په دوکانو کې خرڅېدل، که په یاد مي بیلرونو کې بوشکو کې خرڅېدل. ده ورور راجیګ شو، 100 بیلره تیل یې د ټانګونو ته یې واچول چې رسمه ګذشت وکړي په 2004 کال کې. او خدای او تو قرآن چې دغه کوم خلک اوس د بیرغ خبره کوي، تاسو ملي بیرغ پېژنده په هغه وخت کې په 2004 کې، دا یو قسم دی تاسو درکړو. خو د ځواک ورور د خپل د شخصي له جبه دا کار یې کوو. ځواک ما نه پېژني پر داسې په کوم شکل باندې چې زه یم یا ورور نه ده داسې مخامخ، خو ځواک زه پېژنم کورنۍ نه، هغه ورور نه یې ټولو نه. خبره دا ده چې دغه سړی چې په دغه ورځ باندې راغی، تاسو دعوت ورته ورکړی، یاسیني صاحب که هر کار یې کړی و، بیا وروره حفاظت به دې ته یې کړی و، چې حفاظت دې ته یې نه کوو ولې دې دعوت کوو. بله خبره دا ده چې تاسو د ترورستانو په اړه غږیږئ چې په افغانستان کې ترورستان دي. تاسو په خپله وروره نه ده په هغه مجلس کې ښځه ماشوم مخکې ځواک صاحب وویلې، تاسو په خپله ترورستي عمل پرې دلته وروره مخکې کوئ، خلک کې نور پرېږدئ. که تاسو وی تاسو په افغانستان کې وی، که رئیس وی، که وزیر وی، که وکیل وی، که څارنوال وی، که هر څه وی، که هر څه وی ته په افغانستان کې وی، اوس په امریکا او په اروپا کې موږ یو عام انسان هستو. که تاسو دلته په جنرالۍ چوکۍ لرئ، مهرباني وکړئ موږ ته وښیئ چې موږ تاسو ته همغه احترام وکړو. که ریاست لرئ، تاسو ته احترام وکړو. خو همغه چېرته به وروره پیزا شاپ کې لکه ما غوندې به تم کار کوي او زه به هم کار کوم، چېرته هم ډلیوري به تم کوي او زه به هم کوم، چېرته به وروره یو کمپنۍ کې به تم کار کوي او زه به هم کار کوم. ولې تاسو یو افغان ته د یو افغان په حیث نه ګورئ؟ دغه برنامه موږ ټوله وکتله. دا برنامه ما ته هغه ورځ یاد شو چې په کومه ورځ جمهوریت سقوط کړی و، اولین دغه امریکا میاشت دی. زه بخښنه غواړم دلته که څوک امریکا میاشتې دي، تاسو مانه مه خفه کېږئ، په فرهنګي لحاظ باندې تاسو ډېر ولیدلي هستئ. په کومه ورځ باندې چې د جمهوریت اولین او دومه تیاره چې امریکا ته ورسېده، په همغه ورځ باندې منګل استاذ ته تاسو ګډا کوله. نیمه خیل خانم په باغ، نیمه خیل خانم په خوج رواج میدانوي کې وه، نیمه خیل خانم وروره نه ده په قطر او په وروره په اروپا کې وه، او تاسو هلته هم وروره اتڼونه کول. آیا تاسو د جمهوریت په پرځېدلو خوشحاله وئ که خفه وئ؟ دا پوښتنې زه تاسو نه کوم، تاسو ته په خپله زه تاسو ته پوښتنې ږدم. تاسو لږ فلش بیک ته لاړ شئ 15 کالو ته وروسته، ولې چې تاسو شاقوبازان هستئ. همدغه زورګري خو دغه ورځ ته یې ورسولو، همدغه ورځ ته یې ورسولو چې نن در په دره خاورې په سر مختلفو ملکونو نه موږ او تاسو لګیا ستو، کدرونه دي وروره نه ده، لوستي خلک دي، نالوستي خلک دي، پوه خلک دي، ناپوهه خلک دي،
در په در او خاورې په سر نن ان په ګدی او نن خاورې په سر نن ان په ګدی او نن د یو ملت په حیث باندې تاسو په رسمیت نه پیژني د څه شي نه د همدغه بد اخلاقۍ له لاسه د همدغه وروره نه د زورواکۍ له لاسه موږ راځو په طالب ته وایو چې ته زورواکی جنګ سالار ته راځو چې ته زورواکی نو تاسو په خپل هم زورواک یاستئ تاسو چې کله یو سړی د سټیج په سر راجګېږئ او چاقو پسې رااخلي او هغه سړی ته وایي چې زه دا کړ خو همغه لنډغر لقب به درته درکړو دغه لنډغري تاسو ته ښه بهتره ده تر څو پورې چې دغه ځینه کته شوي ناست دی چې یو افغان د بل افغان نه کم نه ده او نه زیات ده دغه سړي دغه مخکې اول د شروع د لایف نه یې ومه چې دغه کم لیک د جوړ کړی و یا دغه کم پیغام د لیکلی و ځان سره او چې دغه ولولي خلکو ته دغه کې ډېر غټ پیغام پروت و ما خو نه لیدل چې یو راغلی وای د غازي امان الله خان په توره باندې غږېدلی وای یو ورځ خو یو کس رانغی چې په کوم تاریخ باندې و غازي امان الله خان 19 د اګست باندې ازادي اخیستی په کوم تاریخ باندې د توره جګه کړله ولې توره جګه کړله وجه یې څه وه د آینده نسلونه ماشومان 12 ساعته 13 ساعته کار کوي 6 ساعته 7 ساعته 8 ساعته مکتب کې د تاسو وخت نه لري که زه درته وایم چې تاسو وخت لري موږ خپله ماشومان هم لرو دومره وخت موږ نه لرو دغه بهترین ورځ وه چې تا د خپل زوی ته لور ته اولاد ته آینده نسل ته د دغه تاریخ ورور نه د تا ورته ذهن ته پیچکاري کړی و دا د پیچکاري کولو خو ګډاګانې دې کولې او بیا د طالب خلاف هستئ پوښتنه زما دا ده د طالب خلاف هستئ همغه نغمه بیبي راولئ چې نغمه بیبي هم ملي بیرغ مني هم بل بیرغ مني خو هغه ته څه نه وایې خو بیا ځواک صاحب پسې ورور چاقواګانې راباسي دا د څه شي نه دا ستا د قلګري نه دا ستا د ناخلبتوب نه همدغه ناخلبتوب نه دغه وطن وران ده که دغه ناخلبتوب نه موږ افغانان راونه وځو دا وطن به ورور نه ده تر ابده پورې به همداسې وران وي چې تر څو پورې دا نی ویلي چې دا ځواک زه د احمد محمود دا هر څوک چې موږ استو نو څوک موږ نه جګ ده نو څوک موږ نه ټیټ ده نم څوک د سر تاج ده نم د پښو خاورې ده یو افغان ده او افغان یم یو تذکیره یو پاسپورت دی هم حق لري او زم حق لرم او په رای انتخاباتو کې یو رای دی هم حق لري زم لرم چې تر څو پورې دې ته نه راغلی افغانه که تا ښه ورځ ولیده زه به هندو یم ومن الله توفیق مننه تم ژوندی دی زه یوه نقطه غواړم بل هم دلته اضافه کړم د تا د خبرو په تسلسل په تداوم کې پوهېږې چې زه په دې باندې باور لرم که چېرته اوس په افغانستان کې موقع برابرېږي د خلکو ته د خبرو د اورېدو دپاره چې ولس دې وغږېږي او دولت یې اوري زه وایم چې دا مه کوئ چې مبین صاحب دې نه غږېږي مبین صاحب دم سټیج ته پورته سي خپلې خبرې دې وکړي خو ما نه به دا حق ته نه اخلي چې زه دې نه غږېږم زم پورته کېږم زم غږېږم اوس نو د منګه دواړو خبرو ته په کتلو سره چې چا منطقي خبرې کړي چې چا سمې خبرې کړي چا د حالاتو سره سمې خبرې کړي باید د هغه خبره ومنل سي زه دا نه وایم چې څوک د چا د خبرو مخه ونیسي زه په دغه خپرونه کې خو په دې تمه ناست وم چې د وطن ډېر غټ غټ ځوانان مشران چې هغه په خبره پوهېږي هغوی به وغږېږي له هغو به موږ زده کړې وکړو حتی تر دې پورې چې د کابل د پوهنتون استادان هلته ناست ول تاسو باور وکړئ زه تېر کال چې زه سټیج ته پورته کېدلم زه په ژوند کې د خلکو په مخ کې تر تاثیر لاندې نه ځم خو زه د هغو استادان د شتون له وجې یو ډول تاثیر لاندې وم چې زه خو داسې یو لفظ یو ټکی ونه وم چې دا استادان به وایي چې سړی دا ته کوم سې غږېږي خبرې د هر څوک وکړي خو د چا د خبرو مخه مه نیسئ خلک به ځینې صحیح وایي ځینې به نیوکې کوي ځینې به په یو لاره څوک به بل لاره خو دا خو چې ته د خلکو د خبرو مخه نیسئ دا په دې معنی چې ازادي وجود نه لري د ازادۍ په نامه باندې تاسو خلک غلطوئ مننه پیر صاحب نوبت ورکو خوشحال صاحب تاسو ته او پولاد صاحب او سرګر وردوړ ته په ګډه ښه راغلاست یم په دې هیله چې روغ جوړې خوشحال صاحب مهرباني وکړئ ډیره مننه ځواک صاحب سلامونه احترامات تا ته جنرال صاحب مبین ته پیر صاحب ته باسط صاحب ته عزیز فولاد ته او سرګر صاحب ته ټولو ته وړاندې څومره ملګري دي 6,000 نفر دي ټولو ته سلامونه احترامات په خیرونه انشاءالله چې ښه اوسېږئ سره دې چې په دغه جریان کې زه وم یو څه مې تعقیب هم کړل هغې نه علاوه وروسته چې کوم لایفونه اوس هغه هم مخکې له هغې نه چې په دې جریان خبرې وکړم په پښتونولۍ د خلکو خبرې وکړم چې په دعوت خبره وکړم لومړی راځم په دې خبره کوم چې دا د جشن مانځلو نه مقصد څه ده که د یو هیواد خپلواکي څوک نمانځي باید کوم ډول برنامې ورته ولري او که د همدغه هیواد د خپلواکۍ جشن نمانځي او دغه جشن نمانځنه په هغه باندې اړی ته په
ډډمتوب هغه ورته ورکوي یا مثلا بدنامۍ هغې لپاره بیا نورې لارې شته ده. په ده باندې خبره کومه. لومړی خو دا چې کله جشن مانځل کېږي په جشن کې باید لومړی د افغانستان ملي سرود وي، د شاه غازي امان الله خان ویناوې وي، د هغه په کارنامو باندې، د هغه په پلانونو باندې، د هغه په لاسته راوړنو باندې، د هغه په ازادۍ اخیستلو باندې، په دې ټولو باندې باید مکمل ډول باندې خبره وشي. چې بدبختانه به زه وایم چې دا هېڅ ما ونه لیدل، ما چې کوم لایفونه وکتل، کوم ملګرو نه چې پوښتنه وکړې په هغه ډول ونه سول. لومړی. دویم که دې کې دې نه علاوه چې بله برخه یې د دې جشن دا باید تیاتر وي، ممثلین وي، هلته راشي تمثیل وکړي، تمثیلي پارچې وړاندې کړي، حتی د شاه غازي امان الله خان، د ملکه سریا، د دوی هغه جوړ کړي کټ مټ هغه ځان جوړ کړي، بیا هغه تمثیل وړاندې کړي، تر څو هلته خلک ماشومان چې څوک وي، کم عمره هلکان څوک وي، دوی ته باید دا په ذهن کې واچول سي چې دغسې زموږ یو پاچا و، دغسې میرمن وه، دغه کارنامې وي، دا ټول باید د هغوی ذهن ته واچوي. صحیح ده. دا یې بله برنامه سي. د خپرونې بله برخه چې دغه شعر او شاعري ده چې په د باندې ټول پوهېږي، او وروستۍ برخه باید د موسیقۍ برخه وي، خو موسیقي برخه باید دا ډول نه وي چې دا څه ډول اوسه چې له پیله د شروع تر اخره پورې هغه کې باید محلي او میهني موسیقي وغږول سي، نه چې هره سندره مخې ته درغله ویې وایه. دا د جشن مانځلو. پاتې یو لنډې دوه درې خبرې کومه. تاسو یو خبره وکړله چې والا زه یو چا غوښتی وم چې پښتون وه، ما ته دلته خو دوه خبرې دي ځواک صاحب. یا خو داره چې ته د پښتون په تعریف باندې نه یې پوه سوی، او یا خو هغه سړي کې پښتو نه وه. پوه شو زه چې وایم، زه درته تشریح کومه. تا په دې معنا درته وایم دا خبره چې د همدغه سړي د یاسیني په نامه چې کوم ملګری ده، د انډیوالانو د اوباشان چې کوم ول که نه، د بدماشان یې څه ول، دا چړې چې ورسره وي، دوی په خپلو لایفونو کې ویل چې یاسیني صاحب ما سره یې ویډیو شته ده، ښه ما سره یې ویډیو شته، که دې اړتیا وه زه یې پلی کوم درته. ویل چې یاسیني صاحب ما ته وویل چې سړی مې راغوښتی دی او په سټیج ته نشم جګولی، سټیج ته به یې څوک نه جګوي، که نه. یعنې دا یو پلان شدګي مسله وه. یو څوک چې پښتون وي او په پښتو په لاره باندې تللی وي، ته څه فکر کوې چې که دښمن یې په کور باندې راسي، دا به ورسره داسې یو کار وکړي، هغه سړی به بیخي خپل بغل ته کو، بیخي به پوښتنه ترې نه کو. دا د کلیفورنیا کوم دا دوه درې بدماشان چې البته هغه نور خلک یې نه وو، هغه عام خلک چې تا سره یې مینه کړې، تاسو قراغلاس کړی، میلمه پالنه درته کړې، قدرداني کړې، هغه نه یادومه. دغه په دا صحنه کې چې څوک ول او ځانونه هیروګان جوړ کړي ول، که نه، دوی نه به دا پوښتنه سړی وکړي چې سړی به ته پښتو پوهېږې، په پښتو ژبه خبرې هر څوک کوي، خو پښتو پالل او پښتو ساتل ډېره ګرانه خبره ده. فکر وکړه حسیب تا سره وران، ستا د نظر مخالف، هر څه چې ته ګڼې، هر څه چې تا وګڼه، دا خو ستا کلیفورنیا ته یعنې ستا کور ته راغلی و، ته پوهېږې ته به چیخ ښکاره کېدلې، ته به ورغلی وې، غاړه به دې ورکړې وه، قدردانۍ به دې ورکړې وه، تا به خپله وړی و، صفت یې لګېدلې وه. که تا کې پښتو وای او تا لږ پښتو په لاره باندې ته کړی و، ته به په دومره بې شرمۍ یو ځل نه راتللی چې حسیب زما ډوډۍ خوړلې. اول دا بې شرمي به دې نه کوله، بیا به دې دا بې شرمي نه کوله چې والا حسیب ما په تورو موټرونو کې وړی، بیا به دې درپسې دا بې شرمي نه کوله چې ما والا کلاشینکوف راوړی وه او برچه مې راوړی و. ته څومره بې پښتو سړی، یو سړی دې په دروازه راننوتی، یو سړی دې حجرې ته راغلی، یو سړی دې کور ته راغلی دی او ته د برچو خبرې کوې. یعنې که دغه محفل کې ډېره قدرداني کېدله، باید ستاسې سوي وای چې له لرې ځایه راغلی او د همدوی ملګری چې کاناډا نه کوم راغلی و، که نه، دا راغلی. خو په هر حال الله پاک په قرآن عظیم شان کې فرمایي چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وتعز من تشاء وتذل من تشاء. ما ته دغه 4.5 نفر 15 نفر ووایي چې په دغه محفل کې د چا قدرداني ډېره وسوله، د دې محفل والا وسوله. دوی غیر د دې نه چې یوازې خپل ځان نه خپله ویډیوګانې کړي او خپلو محفلو کې راځي، 15 کسه دې دلته څوک ثابت کړي دوی سره چا ویډیو کړي، چا ورسره عکس لایي. وجه چې ده چې دلته تا ته چې کوم عزت خدای پاک درکړی و، هغه دوی درنه وانه سو اخیستلی. صحیح ده، تا جنګ ونه غوښته، تا لانجه ونه غوښتله، تا وینه تویېدنه ونه غوښتله، تا حد اقل یو خفګان رامنځته کول ونه غوښتل. خو په ټوله کې دغه ټوله مسله چې هغه کېږي، دا دې خلکو ته دغه چا چې دا منیجمنټ یو، دا چا چې دا پروګرام جوړ کړی، دا تا چا څه راغوښتی وي، دې ښاغلي ته وایي چې وروره د دې خلکو لایفونه مو ګوره، ویډیوګانې مو ګوره، ما ریپوسټ کړي م دي، ورسه ویې ګوره چې ستا نوم اخلي چې دغه سړي راته ویلي ول چې دا سړی به سټیج ته نه جګېږي، او ما چې کومو ملګرو سره ژمنه کړې وه دا مې پوره هم کړله. دا یعنې پلان شدګي کار وه. وروره چې نه دې راغوښته، ورته به دې ویلي ول ښه بلا ورپسې راودې غوښته، ځواک دې راوغوښته، راغی دلته کېناسته او پوه شو چې دلته یو دوه اوباشان دي، یو دوه لوچکان دي، یو دوه چرسیان دلته ناست دي، نو د دوی د لاسه دلته سټیج کې لانجه جوړېږي، ماشومان دي، ښځې دي، ته به ځواک ته تللی وې، ځواک ته به چې ځواک صاحب دغسې یو بدنامي جوړېږي، څه وکړم، زه باور لرم چې ځواک کې دا ځواني وجردل چې وروره قصه کې هم نشي پروا ونه لري. یعنې دا زه در په یقین دا خبره کومه، خو تا کې هغه پښتو هم نه وه. وروستۍ خبره کومه، دغه سړی د دوی په خوله چې میلیونر دی، خدای دې وکړي چې میلیاردر یي، په پای په چا یې څه چا ته څه ورکولی سي،
یو سړی د میلیاردر چې پښتو پکې نه څوک یې څه کوي. قسم درته په دې باندې کوم چې دا سړی د افغانستان دغه د خپلواکۍ ورځې بدنامۍ. تیر کال تاسو ته په یاد ډاکټر صاحب شکیب په همده باندې دا ریپورټونه وکړل، خبرې وکړې چې ټول محفل په ډمامو باندې وغږاو، ایله سندرې وې او ګډاګانې وې او موسیقي وه، هاهو وه، لالالا او دا شوونه ول. سږ کال یې کټ مټ دا شی درته دا مروج کوي دا سړی. یعنی دا په زوره په قصدي ډول غواړي چې دا د ازادۍ نوم د خپلواکۍ جشن په اتڼونو بدل کړي. اتڼ دې وکړي، یو ساعت نیم ساعت دې 15 دقیقې دې وکړي، خبره خلاصه. زموږ ملي دود د پروا نه کوي، موږ د کلتور یوه برخه ده. مګر دا نورې موسیقیانې او رقصونه دا زموږ د جشن د ازادۍ نمانځنه نه ده، دا بدنامولو ده. ته نورو خلکو ته دا ښیې چې وروره یوازې ازادي جشن ما د غازي امان الله خان په کارنامو به خبرې نه کوي، د غازي امان الله خان په لاسته راوړنو به خبرې نه کوي، د هغه په ویناو خبرو کوم پلانونه کوم بنسټیز کارونه چې د هغه په وخت کې سوي دي په هغوی به خبرې نه کوي. یوازې به جشن داسې نمانځي چې نغمه بیبي درته راسي، اظهار درته راسي، بل درته راسي، بل درته راسي. موږ نغمې ته احترام لرو، هغه زموږ سندرغاړې ده، موږ په هغه باندې خبره نه کوو، خو په ټوله کې دلته عمومیات دي او دلته د وطن معامله ده، موږ ته دا مهمه ده. یعنی دی قصدي ډول باندې غواړي چې دغه د جشن د خلکو ته داسې معرفي کړي چې یوازې کنسرت باید خبره خلاصه. باقي مانده زموږ نسل د پردي هیوادونو ایجنټان نشي او د پردي هیوادونو مستعمره نشي او د پردي هیوادونو ذهنیتونه د پردي استخباراتو غلامان نشي. مننه بیکې ډېره زیاته مننه ژوندی اوسې. دلته اوس علاودین نوبت دی، فکر کوم بیا د حاجي صاحب سیلاب دی، بیا د امیر دی. فکر کوم چې د علاودین مایک بند دی، مهرباني وکړئ حاجي صاحب سیلاب. سلامونه، نیکې هیلې ځواک صاحب، تاسو ته قدرمن خوشحال صاحب ته، قدرمنو لیدونکو ته لیدونکو ته د دې کې ټول روغ صحت ولرئ. ځواک صاحب دغه مخکې خو دا ورور بحث وکړو، زه په هغه باندې بحث نه کوم، خو هغوی د هغوی هم فکري ملګري په یو څو 2 شپې مخکې ډاکټر صاحب باسط یې نو پوښتنه وکړه چې ډاکټر صاحب نجیب ته تاسو هم د کوم خطاب کوئ. یو ملګري پکې جګ شو، ما سره ټول ریکارډ سره زه په هغه باندې ویډیو هم جوړوم، همدغه ټولو تایید کړی ډاکټر صاحب نجیب ډېر غټ خاین او خیانت یې کړی افغانستان سره. دا ویډیو ریکارډ یې راسره شته، زه لاندې ورته ناست وم، دا ورور چلته راغلی. بله دوی وایي چې د سقوط نه وروسته سرتېرو ته راځم، یو څو سرتېري د سقوط نه وروسته 40,000 سرتېري ووژل. سرتېري چا په میدان پرېښودل؟ ولې په میدان پرېښودل؟ سرتېري خو د جنګ په لومړۍ کرښه کې ول، سرتېري خو پاتې شو، ټول غسلي سرتېري خو پاتې شو. نو تاسو خو د کوړ کې چرګانو سره یو ځای بار کړه، موټرو کې جګ شي. دا خبره غلط هم دلته تا په مخ کې زه غلط نه غږېږم، که موږ خپل لایف بیا زه سم ما دا برابرول. دوی خو هغه شیانو سره هم جګ شول، په موټرو کې جګ شول، تېنه لاړلی، وزیرانو که رئیسانو که ټول جګ شوی. سرتېري خو اصلي سرتېري په افغانستان کې اوس هم پاتې دي، ټول هم څوک په زندانونو کې پراته دي، هله دلته راځو سپورټونه دي، هلته دي، ډېر په بد حالات کې یاستو، موږ ډېر په مشکلاتو کې یاستو. مګر دا خلک چې دي دلته سرتېري دي، جګېږي، د ځای نه شروع کړي، بدخشان نه شروع کړي، فلانکي ځای نه ننګرهار نه شروع کړي، خپله له ټرک نه دې کته کېږي نه. زر ته قسم خورم چې دا خلک چې بیخي افغانستان کې جمهوریت څه چې داسې یو جمهوریت راشي لکه د انګلستان یا د امریکا، دا خلک بیا نه ښکته کېږي، نه ځي افغانستان ته. دا خلک خو هغلته یې 4-15 افغانان په درد سر کې اچولي دي. خبره دلته راغله د یاسیني صاحب ته برې شو. دا خلک خو هغه د ټول معلوم دي چې لچکو، لنډغرو، ټټار، نجار، اینګر ټول راغلي. اوس په هغه مخکې هغه باسط صاحب څو خبرې وکړې، ټول په افغانستان کې دلته راغلي، په افغانستان خبرې کوي، په ټولنیزو رسنیو کې خبرې کوي. دویمه خبره دا یاسیني صاحب ته زه وایم چې یاسیني صاحب محترمه، که تاسو چیرته دغسې مجالس جوړوئ، د ازادۍ ورځې لمانځئ یا نور مجالسونه جوړوئ، افغانان غونډوئ، که چیرته کنټرول نشئ کولی نو کوشش وکوئ چې هغه ملي شخصیتونو ته لکه ځواک صاحب غوندې، همداسې خوشحال صاحب د نورو خواندې دوی ته بیا دعوت مو ورکوئ، بیا یا لوچکان راوغواړئ یا هغه کدرونه راوغواړئ چې هغه د افغانستان په تاریخ باندې خبرې، د افغانستان په آینده خبرې کوي، د افغانستان په راتلونکي خبرې کوي، د افغانستان په تیرو کې تاریخ کې څه تیر شوي په هغه باندې وغږي. خو بیا هغه خل راوغواړئ. نو که ته ام لوچک غواړي او ام پوه شخصیتونه غواړي، بیا لوچک ته اولویت ورکوي، نو دا خو ته تجارت کوي. یو د نبل دلته نسیمي په نامه ده، فکس د دې یاسیني فوټوکاپي ده. زه به په دې باندې ویډیو جوړوم، بیا په هغه ویډیو کې به بلې خبرې کوم، هلته هغه نه کوم ورته. دا هغه یو شی دی چې بې خرچه شي، د افغانانو خولې ته ځان راښکته کوي. دغه خو بزنس له خطره جوړ کړی و. زه خبرې نه وي سیلاب صاحب، زه یو خبره درته وکړم. ګورئ، زه همدا وایم چې زه د یو ځوان په صفت دغه خبرې ښاغلي یاسیني ته کوم چې دا نه چې زه د تا دغې خپرونې دغه برنامې یا د دې غونډې مخنیوی درته کوم، 100 ځلې نور وکړه، 1000 ځلې نور وکړه، خو
لومړي کال کې زه ستا په دې غونډه کې وم، دویم کالم وم، زما خبرې په هغه وخت کې دویم ځل کې همدغه وي او دریم ځل کې هم همدغسې خبرې وي. ما په دې کې کومې بلې نورې خبرې نه کولې. خفه په دې یم چې ولې په دا غونډه دې دا ډول شروع سوه، په دا ډول پای ته ورسېدله. تا خو د دې غونډې دپاره زه شخصا عملا زه هلته دعوت کړلم او بیا دې په ما باندې یو ویډیو جوړه کړله، په موږ باندې دې هلته خبرې وکړلې، ولس دې دعوت کړ، ځوانان دې را باندې دعوت کړل، او بیا برعکس د یو دوه خبرو کې تغییر راځي، بیا ورختای، بیا وایي چې تو درې جنجال جوړ نسي، مشکل جوړ نسي. سپکه موږ خو کولی سوی، زه خو هم د دې ټولنې یو انسان یم، ما خو هم کولی سوی چې زه پوهېږم محبت هلته مونږ ولیده، هلته خلک مونږ ولیدل. هغه دی خو سیلاب صاحب د عزیز صاحب عزیز چې دی دا هملته په دې خپرونه کې کمیونټي کزه پرې چې دا وغږېږي بېرته زه تا درګرځم ته ولاړ نه سي. مهرباني وکړئ. سلامونه زواک صاحب تا ته، خوشحال جان سیلاب حاجي صاحب، دا نور ملګري خیر راغلی. اول خو به زه پرون مې ډېر لایفونه وکتله، آصف جان هغه در تګ راتګ نه خبرې سټیج دا خبرې به ټولې تاسې وکړلې، دغه هم وکړله. خو دا پرون هم چې لایفونه کې څوک چا وویله چې یاره دا موږ بند کړی، دا موږ دا کړی دی، حتی عزیز فولاد ته ورسېدل چې که چېرته په محفل کې موږ ناست وی دا به هم د سټیج نه راکوز کړی وی، دا به هم کړی وی، دا به هم کړی وی. دا پروګرام چې و حاجي صاحب سیلاب، آصف جان ته پته ده د دې پروګرام، زه پخپله د دې پروګرام جوړونکی یم، زه پخپله د دې ټولنې غړی یم. دا ټولې برنامې آصف ورور دا دی ناست دی اوله ورځ باندې چې آصف په امریکا کې دې برنامو ته راته زما په دعوت باندې راغلی. آصف دا دی ناست ما ورته شخصي ټلیفون کړی، ما شخصي دعوت کړی دی او زما په دعوت راغلی دلته زما خواته. په هغو کې خبرې هم شوي دي، هر څه شوي دي. په دې اوس برنامه کې هم آصف ته یعنې دا ټولنه چې دا 14 نفر د بورډ غړي لري چې د هغو د جملې نه یو زم یم. که زه تا ته قسم هم وخورم چې دې کې یوازې د یاسیني دغه هم نه راته چې یار آصف دې خبرې ونه کړي، خو بیا هم یاسیني صاحب د نورو د دغو نه د آصف وخت په نظر کې نیولی چې وخت ورسره دغه شي. په هغه وخت کې چې آصف ته په خپله روره ناست وي چې ما ته دې ویل ما او تا چې خبرې وکړې څوک ستا خوا ته ما راولېږل، ستا یاد شي که نه نومونه او دغه به نه اخلو، خبرې به نه دغه دلته چې ستا د خبرو په سر باندې ما عزیز فولاد څونه خبرې به وروسته وکړې، څونه هم دغه وکړه چې هره طریقه اوس کېږي موږ باید آصف زواک ته وخت ورکړو، دغه ورکړو. خو په دې ټولنه کې نور د بورډ غړي مو یوازې د یاسیني دغه پکې نه رسېده. او هغه څوک بل خبره مهمه آصف دا ده وروره چې ته زموږ میلمه وې، ته زموږ رور وې او ستا ساتنه په موږ باندې یو فرض و. هلته داسې د مور کوم زوی چې په هغه ځای کې تا ته یوه خبره تیزه کړې وې، تا په خپله ویل دا آصفه چې ستا نه شاته امریکایي سیکورټي والا ما ودرولی چې د دې سړي خواته ګورئ، د دې سړي حفاظت به کوئ. دویمه چوکۍ باندې تا په خپله لیده چې امریکایي سیکورټي چې د سلا ارڅ ستا صدر شاه خوا ولاړو او هغه هم دې دپاره ودرولی چې د دې خواته څوک داسې یو عمل ونه کړي، یو څه ونه کړي. خو دا څوک چې چغې وایي چې نه د آصف موږ سټیج ته نه دی پرېښی، د آصف زموږ د وجې سټیج ته نه دی تللی، دا زه دا هغه نفر هغه نه د ټولنې کم غړي دي، نه د بورډ غړي دي، نه د دغه غړي دي آصف وروره. او که چېرته هغوی ادام کوي زه هغه خلکو ته هغه میسیجونه تا ته دغه کولی شم چې هغو ته موږ څه ویلي دي او څه دغه هم کړی دی آصفه. خو د سټیج په تګ باندې واقعیت دی. او بل دی مخکې رور خبرې وکړې دی کې باید هر قوم وي، هر ګوره په شیانو په نمایندګۍ باندې خبرې وشوې، د تاجکانو په نمایندګۍ باندې هغه ډاکټر دا نشیار و چې راونه رسېده، مشکل د هغې و ډیرو قومونو خلکو دغه. خو زمونږ صرف خبره د آصف رور په خبرو باندې ده چې آصف ولې سټیج ته رانغی. دا د دې بورډ د ملګرو دغه و چې د سره د مخالفتونو هغه یاسیني صاحب مخالفت وکړو د ځینو ملګرو چې نه آصف باید یو 15 دقیقې خبرې وکړي په دې سټیج باندې. خو دا یوازې یاسیني صاحب پسې دغه نه ده. او بل دا خلک چې وایي دا نغمه وه، دا جشن وګوره د پاکستان جشن ازادي چې لمانځل کېږي، آیا په هغې کې موسیقي نشته؟ په کم حالت ته زنانه پکې ګډېږي. د هندوستان هغه چې لمانځل کېږي د ټولو نه ده لیدلې په کمه سویه باندې. دا اوس د هندوستان هغه په همدې پارک کې ده، دلته ده پروګرامونه یې تاسې وینئ که په هغې کې موسیقي نه وي، د پاکستان په هغې کې نه وي، په افغانستان هغې کې موسیقي وشوه، ولې دا څه ګناه شوه؟ ټولو عمر همالته هم تقریرونه اورېدلي دي، دلته هم تقریرونه اورو. خو لږ دا ذهن په موسیقي یعنې جشن څه ته وایي؟ جشن همدغه موسیقي دا دغه ډېرو چې بیا زور اخیستی دی د عزیز فولادو. من خو
من خو والله درته ویل چې من د میوزیک او د هنر خلاف نه یو. کچېرې خلاف نو موږ به مغول کال دا خبره کړې وای چې وسړی موږ طالبان یو، موږ میوزیک نه غواړو، موږ دغه برنامې ته نه راځو. خو زه درته همدغه خبره کوم چې نه ده، زه د ټول درته یادوم چې دا موږ د دغې هنر طرفداران یو. خو ستا په نظر باندې، ستا په اند باندې چې دغه خپرونه باید په کوم ډول مخ ته تللی وای، هغسې خو مخ ته لا نړه که نه. تا خو په خپلو سترګو ولیده چې دا ستا د راتګ نه ګوره ته چې راتللې د هغې نه ما او تا یو 20 ورځې مخکې په وټساپ باندې خبرې کړې وې، چې ستا په یاد شي ما او تا څه خبرې وکړلې. تا ته ما ویل چې اسیبه موږ او تاسې یو د هغه ځینې خبرې شخصي دي چې هغه باید دلته ونه کړو سره که نه. بلکل کم سویه باندې موږ او تاسې ما او تا په وټساپ باندې خبرې وکړې، دغه م وکړله. خو بعضې بیا داسې کارونه راشي چې د یو ملګري په لاس کې هم څه نه راځي که نه. نو ستا دپاره چې دی موږ بیا هم خبرې کړې وې اسیب وروره، باور وکړه چې ډېر ملګري پرې خفه مو، ډېر د عزیز فولاد نه ته پوښتنه وکړه، هغه به راته خبرې وکړي، خصوصا داسې ورته ووایه چې حاجي عزیز څه یې کړي وو که نه. نو خیر دا کمې زیاتې په بعضې دغه خبره وکړم دلته ځواک صاحب یو لایف نیول شوی یو ویډیو ما ته دروام سوله په هغه کې شخصي کې دلته یو ویډیو لایف نیولې و، ولته یو خیاط و هغه ته گزارش ورکوو ما لکه چې په هلمند کې یا په قندهار کې کوم جنګ شوی ده او ډېره غټه پروژه مخ ته تللې ده او ملګرو ولسوالۍ بعضې ولایتونه سقوط کړي دي، مخ په یو ولایت سقوط کړی او مخ په نورو ساحو باندې روان و، ډېرې غټه جلسه روانه یو چا راته لایف شیرو چې ورغلم چې صاحب په تا باندې باز روان ده چې ځواک صاحب سره همداسې وکړو. ماسک ډېره مهمه موضوع ده. ماسک ول باندې هلمند کې په ډېرې بخښنې سره زه دا یوه خبره ستا خیر د مالګه د ملګري که تشویق کوم ولایت ته سقوط ورکړی ده نو په دې زه په دغه معارضه لکه چې کار یې کړی ده په اولي میدان کې د آصف خواته نه راتللو. دا خو زه وایم یو راپورته کومه او هیله مې چې ده هر دوست ملګری چې راپورته کېږي دلته به زموږ او ستاسو هدف دا نه چې د طالب په ګټه باندې دلته یو څوک ماته اوس د دې زما په اوږې باندې ټوپک کېږدي او ودرېږه چې زه دلته دغه خبره زه در سره بدرګه کړم نو ته به ماته طالب دلته مخته کړې او طالب به راته ګټي. طالب ماته مه ګټه. طالب سره زما خپلې ستونزې دي، طالب سره زه ډېر مشکلات لرم. د طالب له وجې زه نن په امریکا کې په دغه د بدبختۍ شپې ورځې زه تېروم. ما سره که خبرې لرې په انساني مسایلو باندې غږېږي، په انساني حقوقو باندې غږېږي، مهرباني موست ویلکم. دا لایف دا ته دا په خدمت کې ډېر مسایل شته، راشه وغږېږه او انشاءالله چې زه درته غوږ یم. خو د ما په اوږه باندې به ټوپک نه ږدي او دلته به د جمهوریت دایم نه وژنې، د انساني حقوقو خبره چې څوک کوي هغه هم مه وژنه، د هغه په مخالفت کې هم خپل دلته دا کم دایه چې ده هغه مخ ته مه وړه. ما سره دلته که ته خبرې لرې نو پلیز هیله درنه کوم مهرباني وکړه چې یوازې او یوازې په دغه د ازادۍ ورځې په معنا، د ازادۍ د ورځې د لمانځلو په معنا په دې مسایلو که را سره وغږېږي نو زه به ډېر زیات خوشحاله سم. شپږ سوه کسان جنرالان کېږي والله دا نه پوهېږم والله چې اوس هم مطلب یعنې تاسو دا ځینې کسان یعنې قناعت نه کړئ، ظلم دی والله افغانستان سره ظلم دی، د افغانستان ولس سره ظلم دی. د اسیران همداسې ده یو منداڼو چې دی په 10,000 جرلنډوانو یې نه ورکوو، په 10,000 جرلنډوانو دا د میلر په تربیه شوو باندې. نو خبره دا ده چې ولسمشر غني ډېر کوشش وکړه، غریب ډېره هله ځله یې وکړه چې مطلب د ده نه اګر چاپېره داړه ماران، لنډغر، پردیپال، جاسوسان د سړي زامن شي، اصلاح شي. علیکم السلام یوسف مومند ورور، علیکم السلام، ستړی مه شي. خو خبره دا ده چې وروره امریکایانو او ناټو دغه واک ورکړی هغوی ته و، واک یې ورکړی هغوی ته و. په ډبل اف ته چې د صافۍ لیکلی دی نو اوس ته اوس ولې کنځل کړي وروره، ولې توهین کړي؟ اوس زه ستا کور ته درغلی ما، زه نه پوهېږم. یعنې هدف دا دی چې موبایل مخپل دی، انټرنیټ مخپل دی، حجره مخپله ده، ډوډۍ مخپله وخوړه، چای الحمدلله خپل شکم. نو تاسو بې تربیه خلکو، کثافاتو نو زه یو طرفه نه یم، زه د افغانستان په خیر لګیم، زه ستا غونډه کې د میلر لابیګر نه یم.
تاسو د میلر لابیګران یاستئ د میلر چې ته د پنجاب نوکري پنجاب ټولې خپلې ښځې خرڅې کړي په چین باندې زه افغان یم زه د دې جغرافیه مالک یم پوش علیکم السلام څه خبره وه نو خبره دا ده چې نه دې له وروره جذباتو خبره نه ده لږ دغه د جمهوري نظام دغه اصول چې دي دا لږ مطالعه کړئ چې دا جمهوریت تشته وایي که نه دا جمهوریت یو نظامي یو څوک پکې وروره چې دی مطلب په ملکي ادارو کې کار کوي معاش ورکوي یو څوک په نظامي ادارو کې کار کوي معاش ورکوي مفتي والله بالله کاکا اوس یې ولې نه درکوي اوس یې ولې نه درکوي اوس یې درکوي نه یې درکوي ولې څه توره ده کړې ده چې تا ته په کور ناست یې څوک معاش درکړه ولې درکړه پرون چې دی ته وروره په ادارو کې وي کار د کار بدل کې درته پیسې درکولې نن جمهوریت نشته د امارت جمهوریت چې دی داسې نه دی لکه دا ګیلاس د زعفران ګوره دا ګیلاس دی د زعفرانو چای پکې دی تک شین چای د زعفرانو چای دا به زه اوس وشکم ګوره ښه ماشاءالله ګوره ګیلاس دی ښکاري جمهوریت نه ښکاري امارت هم نه ښکاري آیا تاسو ته امارت ښکاري نه ښکاري ګوره دا چې دی چاکلیټ دی میوه ده د پاسه ورباندې کاغذ دی ښایسته پیک شوی دی دننه پکې ډېر یو مزیدار چاکلیټ دی دا به زه ورسره وباسمه دا وګوره چاکلیټ دی جمهوریت ښکاري امارت ښکاري نه د والله که جمهوریت ښکاري په سترګو نه د والله که امارت ښکاري په سترګو دا نظامونه دي وروره پرون نن نشته دی نن امارت ته سبا به نه وي سبا به یو بل څوک راشي یو بل نظام به وي شاهي نظام به وي وروره امارتي نظام به وي جمهوریت به وي خلافت به وي د دې نه یو رب خبر ده صحیح ده دومره نادیده یاستئ قسم په خدای زه در باندې والله خفه کږم والله بالله خفه کږم در باندې دا ډېره زیاته بده خبره ده ته راشه ته راوخېږه زه ستا د هغه وګورم چې ته څومره پوهه لرې السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه وروره ښه ساتمان تکړه بخیر د کوزي پښتونخوا یې نه زه د افغانستان یم زه د لوګر یم د لوګر یې اوس چېرته ژوند کړی جګره زه په المان کې ژوند کوم المان کوم ښار کې زه په برلین کې یم برلین کې دا ما ته ووایه چې تاسو د جمهوریت پسې دومره راخیستې ده ول دا جمهوریت دومره بدو څه نن طالب راغلی ټول دا 25 کاله مخکې افغانستان هم موږ لیدلی و که نه دا مجاهدینو طالبانو څنګه افغانستان خوشې کړی و صافی وروره ګوره زه د تا لایفونه ته خبره واوره چغې مه وه مایک خلاص که مایک د بند دی که نه ګوره مایک هم نشي خلاصولی مایک خلاص که وروره مایک خلاص کړه اوس صحیح شو وروره مهرباني څومره وخته کېږي په زما خبره وه ما څه کې زه هم دلته پیدا شوی یم په المان کې زه په اناروي کې اوسېږم ګوره صافی وروره زما واوره ګوره ورور مې درته وویله که نه زه اوس کوربه یم ته میلمه یې زه تا نه پوښتنه کړم وروره ووایه د څومره وخته کېږي جګره چې په المان کې اوسېږي زما دلته پیدایش شوی ته څه کې زما څومره وخت کېږي اوکې ښه ستا پیدایش شوی دی لکه مکتب د دلته ویلی دی هر څه مې کړي تا څومره الماني ده زده ده تا څنګه مکتب ویل تا چې ما مکتب هم ویلی دی دلته شوی مې ما اخلاص کا ویال بیستو څو ویال بیستو تو خو وایه دې کې څه خبره ده د جمهوریت د تاسو بدې راتله د هغه نه مخکې ولې موږ طالبانو مجاهدین نه ولیدلو په افغانستان کې تاسو افغانستان نه دوی کندر نه جوړ کړی اوس راغلی جمهوریت پسې بدې وایي کله اشرف غني پسې بدې وایي کله کردي پسې بدې وایي کله بل پسې بدې وایي څومره غټ تور الله اکبر الله لږ وروره خپل یخن بل څه پیدا نه کړ خپل ایمان وجدان وګورئ خلکو یو دقیقه لږ صبر وکړه ملګرو لاندې ولیکئ تاسو خدای چې ما اوسه پورې الحاج ډاکټر محمد جمهوریت پسې کنځاوې کوئ خدای ته ډاکټر محمد اشرف غني حفظه الله پسې ما بده خبره کړې ده خدای لپاره وایي دایم کې
زه د هر ورځ د جمهوریت بد وای ولې موږ طالبان او مجاهدین نه ولیدل څنګه افغانستان یې خوشي کړی موږ ته ته ولې هلته نه زېږېدلې نو هغه دا 20 کاله جمهوریت کې بیخي خدمتونه شو دا وزارتونه دا اشرارکون دا هسې هغوی جوړ نه کړه دومره سترګې مه پټوئ خدای روی ته وګورئ دومره داسې دومره خوله نه لرئ چې په طالب باندې یو مکتب خلاص کړئ تاسو دومره حق د خوله نه لرئ چې طالب ته رښتیا ووایئ خلک به راپاڅي کمره خلاصه خلک راپاتې سي حقیقت تاسو نشئ اورېدلی ته خو کمره خلاصه که خیر دی ورور کمره باندې زه څه کې د ما کمره باندې ته زما جواب راکړه ګوره صافی وروره جګر ورو تم دې مونږ ورورې تم دې ما وطندارې مونږ زړه ته درد رسي 20 کاله جمهوریت کې بیخي خدمت ونه شو چې تاسو پسې لګیا سئ له خدای ختمه ده دا ووایه ګوره دغه صافی وروره ختمه ده دا ووایه ګوره دغه صافی لوګر کې صافیان نشته نه تا خو صافی لیکلی د خدای په قهر یې ځین ککړ شي یعنې دومره بېسیوا قهر یې ځین ککړ شي یعنې دومره بېسیوا فهیمه خدای روی ته وګوره فهیم جانه دا د نوم چې ده جرمني کې چې داسې نوم ولیکل سي دا صافي نه ده دا صفي ده خلاص پوه په اف چې شي صافي نه راځي صفي راځي خلاص ښه دا صفي غلام نه دی البته که نه اب کورسونګ هم سم نه دی لیکلی صحیح ده که نه نه ده به غوښتل چې نوم صافي ولیکي خدا ته یو خبره وکړه جانه دی وایي چې زه په المان کې شوی یم او ته الماني واوره که نه نه المان کې نه ده پیدا شوی دا خو ماهر یم زه متخصص دما خبره وره پیکانه وایه وره پیکان څه وایي زه دغه صفي ورور نه یو سوال لرم صفي جانه ستړی مه سې ورور په خیر سلام علیکم ورور ښه جوړ تکړه په خیر صادق ته جمهوریتي یې ورور بلې ته جمهوریتي یې نه وروره زه جمهوریتي یم نه طالب یې بیس شیشې نه یم وروره ولې سترګې حقیقت نه مه پټوئ وروره دا 15 کاله مخکې افغانستان موږ لیدلی و که نه دې مجاهدینو د طالبانو خبره وره څنګه کندهار کابل موږ ته خوشي کړی و دا 20 کالو کې بیخي کار ونه شو زه نه وایم چې کار نه ده سوی بالکل کار سوی ده دومره بدې خو مه وایي وروره خدای موږ د سترګې وځي چې موږ بدې وایو کیسې ته غوږ نیسه فی ورور ته د جمهوریت لږ راته تعریف کړ وروره ګوره نه زه په دولت کې ما کار کړی نه په افغانستان کې ما کار کړی هېڅ ما خو ولې حقیقت نه سترګې مه پټوئ وروره دا وزارتونه دا شفاخان دا ټول سیستم د جمهوریت نه دوی ته نه دی پاتې چا نه پاتې دی ورته صفي وروره زه درته وایم چې ته مهرباني وکړه دا جمهوریت صرف راته تعریف که وایي چې شته موږ په دغه پوه سو موږ خو نه پوهېږو جمهوریت موږ نه پېژنو چې جمهوریت څه ته وایي ما د خلاص که قربان دا ورته څه ضرورت ده مهرباني وروره شابه صفي الله وروره زه به نه دا جمهوریت موږ ته تعریف کړه موږ ته را زده کړه موږ نه پوهېږو جمهوریت کېدای شي د دې په وجه موږ مطلب دا خبرې ګډې وډې کوو الله ما خلاص کړه زما مایک تاسو بندوئ زه مایک نه مهرباني ته دا جمهوریت راته تعریف کړه وروره ګوره زما خبره وه زه جمهوریت په داسې وینم چې هر یو انسان حق لري چې د خپل آینده د خپل مشر د خپل وکیل هر څه وټاکي ته په دې نظام کې خپل مشر ټاکلی شي دا تعریف د جمهوریت ده خبره واوره دا تعریف د جمهوریت ده زما خبره واوره او ماشاءالله دغه خبره خو واوره فهیم جان زده کوي دوستانو ګوره یو سل اویا کسان یاست اتیا کسان ګوري جمهوریت تعریف زده کوي ډېر خبره موږ با استعداد ځوان په جرمني کې را لوی سوی ده تعلیم کړی ده یعنی د جمهوریت په تعریف ماشاءالله دغه ځوانان باید موږ تاسو سپورټ کو کنه ولې مایک بندوي را باندې مایک به بندوه صافي جانه جمهوریت په جرمني کې څه وایي ما ته وګورئ وروره ما ته وګورئ خدای روی ته وګورئ دا طالب لابیګري پرېږدئ خدای نه ویریږئ مه کوئ دا کارونه تاسو دا فهیم ورور په المان کې ناست د طالب لابیګري کوي خدای نه وډار شي وروره رسول نه ویریږئ تاسو وروره خبره وه تاسو د طالب څه ګټه کړې افغانستان ته ما ته یو ګټې راوښایه تا څه ګټه کړې افغانستان ته مهرباني زه خو په سیستم او په نظام کې نه یم وروره تا چې نه ده کړې نو بیا طالب پوښتل زه د هغه وطن غړی یم وروره زه به څنګه پوښتنه نه کوم غړی تا باید یو څه ګټه کړې وای پیکان ورور یو دقیقه ما ته پرېږدي مهرباني وروره صفي الله وروره دا ملامت نه ځکه ته مطالعه نه لري مطلب معلومات نه لري جذباتي صرف یا کنزل وکړي یا چاته کنزل زه نه کوم وروره امین بالا میای نمیای یا اسحاق خوش آمدی خوش آمدین دوستان برین دوستا جمعی
اکانتم ریپورت خورده به خدا. چرا یک بچهش اکانت تو قدر ریپورت میخوره به خدا؟ چند بالتی میخوری تو بچهش؟ یارا نمیشه بالا بیایم تاریخ هفته خواه چی کار میکنی ریپورت میخوره بچه؟ دیگه تو کنده کار به خدا نه. برین دوستا خیلی که لایک کو بچهش. این نال زمداری لایک مدراتور هستی زمداری کامینه. برین دوستا یک دست جمعی نال بالا می آمدی من در روی کامرا میشتم آزاد. دلم پر بود با خدای را دلم پر بود والله نه. یکی فرد سوام ترا والای خطرناک کار کردی با خدا. برین دوستا یک دست جمعی برای خدا یار مددگار تا یکی بیا یک دو تا چشم شک دیگه بخونم چقدر لکس می. برین دوستا دست جمعی والله خیر الرازقین. برین دوستا فقط لایک میکنم پایین حساب جگر است یا پایین حساب که زی خوش آمدی ها پایین حساب که. برین دوستا یک لایک پیش برین لایک. برین دوستا لایک پیش برین دوستا. خدا یار مددگار تا یک دست جمعی. یوسف لالا کجاستی با خدایه؟ گم هستی خوب هستی جانک جور صحتمند هستی خدا کنه جور صحتمند باشی. علی بغلانی بغلانی گفتم نام بده یاد رفت به خدا. یار احمد تا که انگلیسی کورس نخوانم ولی اگه صحیح شما. برین دوستا یک دست جمعی. لالا چی خبر اینجا کار میکنه؟ روز جمعه است بچهش نام توضیح میکنه ما خان صاحب ها در جگر صدقه همه گی حمایت کنید. روز جمعه صبح بیدارا نمانید دوست در نماز جمعه یک دعای زیاره بگیرید خدا قسم با والله. برای دوست یک دست جمعی برین. دوست یک دست جمعی حمایت برین لایک پیش برین لایک 10,000 برسانید که دفاریو برام او لایک 10,000 برسانید دفاریو برام. بله برین دوست ممنون عزیز دلم خدا خیر کنه. جگر است خان صاحب برین یک لایک 10,000 برسانید که می دوستا بیا یک حمایت کنه روز جمعه. برین دوستا یک دست جمعی. خدا یار مددگارتان یک تا نیز دست خیر داشته باشه. برین دوستا یک دست جمعی یک تا نیز دست خیر داشته باشه. ها برین دوستا زبی خوش آمد. برین دوستا یک دست جمعی. برین دوستا یک دست جمعی. روز جمعه را برین دوستا یک دست جمعی. دست جمعی. میای خدا مهربان است پیش خداوند هیچ چی نیست با خدا یک طرح برابر میکنه. آمدی دین روز اتر همین تو شتم اتر برابر شد خداوند رو سبب ساخت آمد 12 دانه چیپ شک زد یک تش نمون. چی میگی تو بیادر؟ امید داشته باشی شما ناامید نباشی هیچ وقت ناامید نباش. فهمیدی؟ مریم خوش آمدید. کسی که ناامید باشه در زندگیش همیشه در بدر میگرده. برو مایچ بزن. نه مایچ نمیزنم. اتر بیا میزنم اتر. برو دوست. برین دوست یک دست جمعی با خدای نه. باور میکنی دمی جنگل باشین دمی جنگل تنها هیچی براتون پیدا نشه. امید به پروردگار داشته باشین با خدا دمی شروع براتون پیدا میشه. چی میگین دیگه؟ امید از دست نتین. همین میلیونر که باشین امید از دست بتین دیگه خلاص هستین. چی نیستین. برین دوستا
Jak das Jami. Não lhe sei que é que também gram jak się przejmie się zdana familia z tabaki u nas mira. Wala. Prendo sa. خدای اور مددگار داره. یک دوستی کنید جنرال لیدا لایدی برندو سک دست جمیل لایک پیش برین این همبستگی آمد همبستگی روز جمعه و رسان خدا همبستگی الله روز جمعه بگی دیگه همبستگی یک دو فامیل روی کو همبستگی کو برندو سک دست جمیل ایف سرنامی ما است به خدا کی است سرنامی مرا زدیو ایف و هم قلبش بسته کرده و قلب از زیر کدام زده زخمی کرده برین دوستا بیا گلکسی دی لیول 2 است می لیول تا 10 بسازم اینجا وی که خرچی گو و خدا این قلب زده کدام خنجر زده در بدر کرده میمی ویلکم میمی برادر ویلکم برین دوستان والله نه نکنین بخدا قلبی جورتان زدین زخمی الهام بیادر خوش آمد یعنی الهام که لیول 25 در آمد زدی زخمی کردین مخدا نکنین زخمی او را کدام تا نامش اف بده زده تره بشه قلب تا خنجر برین دوستان میگم کدام تا اف بده نامش فرزانه کنه بده فرزانه فریبا فایما صوفی صاحب خوش آمد برین یک منیگان گلکسی کو بزنین نو بیادره فریده خاله فریده کنه بده او برین دوست جمعی موید دوست جمعی خواه دختر هستی فایم بده فایم فرشاد فراد برین دوست فرهاد بود نه فرهاد قلب نمیشکنانه فرهاد کور میشکنانه لیکن قلب نمیشکنانه فرهاد فرشاد فهیم فرید فرزانه برین دوست یک دوست جمعی برین یک حمایت برین دوست جمعی کجا است وطن است برین یک حمایت کنین برین فریدین راست میگه فریدین برین دوستا عظیم خان سوری ایش نخوندیم عظیم خان جگر هستیم برین یک حمایت کنین دوستا کابل جان برین دوستا یک حمایت برین خدا خیرتر بده چند بجه است ولی اینجا 5:17 است اونجا شب نیست نه 5:17 صبح بعد نماز صبح است بگیرین بلک هیرت این قلبی ازی هم سیاه بده بلک هیرت نشته کده برین دوستا یک دوست جمعی برین دوستا سمت شمال است بغلان است کابل نیست جگر برین دوستا یک دوست جمعی وقتا لیول دارم میاین بچهش اینجا نمیکنه یک منیگان گلکسی دین آنکنیو والله نه ما چه می گفتینگ شما کجا میکنین سواش برین دوست یک دوست جمعی یا اگر پرا نشتا کنین برین نشتا برین دوستا برین یک دوست جمعی برین دوستا برین جانه چه برین دم برین تو سر صدا نکنین برین دوستا یک دوست جمعی برین یک حمایت دوست جمعی کو کنین او بنده خدا خودم برین یک حمایت دوست جمعی کو کنین برین دوستا برین یک حمایت دوست جمعی مشه خراب کرد بسته کرد بالا میام خوب است نگینه خوش آمین برین دوستا تشکر از لایکتان این 10,000 هم قریب شده خدا یار مددگارتان یک فشار دیگه بتین در لایک با خدا زد یکان چرا میگه برین دوستا
برین 31 نفر هستین، یک دست جمعی فرلوغو برین دوستا. درست است، درست میشه، درست که دیگه بچهش به این بگه درست کو. برین دوستا یک دست جمعی. حال تو میبینی ما داری دوربین میشتم با تو تماشا را سر میکنی. فریده خوش آمدید. برین دوستا یک لایک نه 10,000 قریب شده. یک دست جمعی. خدا یار مددگارتان. برین روز جمعه یک دعا از میره بگیرین. روز جمعه دعا بگیرین، بسیار فایده داره. سلام علیکم. سلام قلب نارنجی سیاه سفید والا قربانت. یک دست جمعی نگی نه. خدا یار دختر خانم والا کلتان مهربان هستین. فقیری صاحب کجا هستی؟ خوش آمدید. فقیری صاحب چند فامیل اینالی دی روز جمعه دستش میگیری؟ نشان میکنی. اونجا شب نیست. نه شب نیست. 5:20 صبح در شب از کجا میشه که لالا؟ برین دوستا صبح شده. برین دوستا خانوار از اینجا خواه برده. دوباره ببین لایک ها. من اینا میمینم خواره که قدل شیرین نازم. لایک های 4,000 شده. 4,000 لایک کده ایلی ناخوار. 4,000 لایک. طرف من ساعت 3 شب است. خود طرف تو هست. برین دوستا دوستا جمعی لایک. افغان گیر خوش آمدید. برو should send forget. ایده انگلیسی چی نشته که اینمی صوفه چیه؟ برین دوستا یک دوستا جمعی لایک. دوستا جمعی لایک نه، حمایت کنین. حمایت ایده لایک اب دیگه 10,000 شده است. لین لیوالش 22. برین لیوالتان 22 است. لیوالتان بالاست. برین یک حمایت دوستا جمعی. برین شیر ریپوست لایک. شیر ریپوست لایک. برین دوستا یک حمایت دست جمعی روز جمعه است. برین دوستا شیر ریپوست لایک. والا اینا برین دوستا. خانما چقدر زیاد آمد. ای کجاست؟ ای وطن است. وطن خانما ماشاءالله امروز زیاد آمده. اینا برین یک حمایت کنین دوستا. روز جمعه است. لین لیوال 22 است. دختر مقبول. ما پروفایل تو رو ببینیم. یک عکس از خودت است یا دیگه کس است؟ یک فالیت هم کدام. برین دوستا یک حمایت کنین. یک حمایت روز جمعه است. بخدا میگه چی روان کنین. میگه بگو گیفت رایی کدام طرف بغلان است. لین خوار بگو هر گیفتی که رایی میکنی رایی که بگو. من انگلیسی رو ندارم. بگو 2 بسته نان بگو 400 کوینز میشه. رایی که لین لیوالت 22 است. بگی نمیجا روز جمعه است. یک خدمت کو به هموطنایتان. روز جمعه است. به هموطنایت یک خدمت کو. بله اسکوبار. اسکوبار بخود در لایف است. والا بیشکش بخدا. لین برین دوستا یک حمایت. برین یک دست جمعی. برین والا 28 نفر هستین. یک دست جمعی که بگیرین. مدینه این از طرف لین یک قلب آمد. 400 کوین 2 بسته نان یک فامیل میتین. تشکر لین. خدا یار مددگار ده. این صدای مرا ننداختی. استانبول لالا آمدی. خوش آمدی. خلیل بیا از طرف لین خورد. صبر 200 کوین دیگه دیا. 2 بسته نان ده یک فامیل بده. خدا یارت. یک دست جمعی روز جمعه است. بگو یک دعا کنین. 200 کوین از طرف لین خور آمد. ما 2 بسته نان یک فامیل میتم. خواه 10 دانه میشه. برین دوستا 200 کوینز از طرف لین خورد. 200 کوینز دیگه بزنین. 200 کوینز. برو 2 بسته بتین. برین از کدام طرف؟ برین یک دعا کو به می خوراک روز جمعه خداوند خیر و برکت بده در زندگیش. برین تشکر خوراک قندم. همه صدای مرا کنه انداختی. دختر مقبول شیرین. خداوند دیگه مقبول ترت بسازه. یک دسته جمعی دمی خوراکم دعا کنین روز جمعه است. خداوند ما میگم ما رو آرزو ارمان داری پورا کنین. دسته جمعی یک دعاش بدین. برین دوستا خدا یار مددگار کنه. اگه گلکسی بیاد طرف خانما میرین. خانما طفل داراش دیگه. سلام علیکم سلام استانبول لالا دمی چیگر است. استانبول لالا بسیار بچه قند هستی. با خدا هستی. خدا ترس هستی. والله این خیلی چند وقت حمایت کردی. هر روز می هموطنایت خانما را که امتفال داره را حمایت میکنی.
با خدا خداوند دیگه همیشه همراهیت است. والا اینه لین فالویت کردم، فالو بک بته دخترای مقبول. برین دوستا، برین دوستا، دست جمعی، دست جمعی، دست جمعی، دست جمعی، دست جمعی. برین دوستا، برین دوستا، برین دوستا. سمیع الله صدیقی صاحب خوش آمدید. برین تعال رو بخدا صرف دختر خانم ها حمایت کردید، طبقه ذکر تعال رو حمایت نکرده بچه ها. هم صبح تعال هم دختر خانم ها میای بخدا حمایت کردید. برین دوستا یک مسابقه دیم که دختر خانم ها انشاءالله که صحتمند باشید. جگر است جگر استانبول الله همچنان خداوند خودت هم صحتمند داشته باشه و فامیل محترمت، یار دوست خویش قومت همت سربلند باشی. برین دوستا یک دست جمعی 50 نفر هستین دمیجا بگیرین یک گلکسی یکتان بزنین.